د شلو وژنو په قضیه کې پر عمري بند محکوم علاګل مجاهد خپل قید پر پیسو اخیستی، خو څنګه؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. له څه مودې راهیسې د کابل د سبز د ځمکو لوی کاروباري او په پخوانۍ ولسي جرګه کې د کابل د وګړو استازي علاګل مجاهد د مرګ او اعدام اوازې دي، خو زاویې رسنۍ تازه جزئیات خپاره کړي چې هغه ژوندی او په څرخي پله زندان کې بندي دی. په څرخي پله زندان کې یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته منلې چې د وژنو په 10 دوسیو کې پر عمري بند محکوم علاګل مجاهد خپل بند په پیسو اخیستی او په نوم بندي مجاهد زندان ته آزاد تګ راتګ کوي، او ان تر محکومېدو وروسته یې لږ تر لږه 2 بهرني یونونه کړي دي. پر علاګل مجاهد د قاري سید الله په نوم د اسلامي امارت سرتیري د وژنې تور هم موجود دی چې د اسلامي امارت د راتلو پر مهال یې په د سبز کې د هغه د نیولو په وخت یوه ویډیو ثبت او بیا پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړه. علاګل مجاهد چې په پخوانۍ ولسي جرګه کې د کابل د استازیتوب پر مهال له اسلامي امارت سره د نږدې اړیکو پر پاللو تورن و، اوس هم له هماغو امتیازاتو برخمن دی. له معلوماتو سره د 10 وژنو په قضیه کې محکوم مجاهد د پیسو په بدل کې په 18 قضیو کې براءت موندلی، خو په 2 قضیو کې چې یو د قاري سید الله د وژنې ده بندي پاتې دی. د اسلامي امارت لومړۍ محکمې علاګل مجاهد ته د 120 کاله بند سزا اورولې چې په بله محکمه کې یې سزا عمري قید ته اړول شوې ده، خو علاګل مجاهد خپل زندان په پیسو اخیستی او د میلمه په توګه ځینې وخت په زرې ګاډي کې د زندان خبر اخلي او نور په خپل کور کې وي. په همدې موده کې لږ تر لږه 2 بهرني یونونه هم منل شوي دي. څو میاشتې وړاندې د اسلامي امارت د وژل شوي سرتیري د کورنۍ یو غړي زاویې رسنۍ ته ویلي وه زموږ تاکید د قصاص دی، خو د ملا برادر دفتر او د اسلامي امارت نور مشران فشار راوړي چې د پیسو په بدل کې قضیه هواره او ختمه کړي او مجاهد خوشي کړي. د تیر زیږدیز کال د می میاشتې پر 12مه نیټه د کابل لپاره د اسلامي امارت امنیه قومندانۍ هم منلې وه چې علاګل مجاهد د 1402 لمریز کال د کاب میاشتې پر 9مه نیټه د قاري سید الله د وژنې په قضیه کې نیول شوی دی. د کابل د سبز شاوخوا ولسوالیو او ان د ولایتونو 152 کسانو تر اوسه د علاګل مجاهد ضمانت کړی او دا وخت به عمري بند محکوم مجاهد ته زندان د وخت تیری او چکر یوه وسیله ګرځېدلې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.